لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم چې د عقل فهم او ادراک خالق دی د سرسر نه یې سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه یې ضیا جوړه کړې ده د ډېر محترم انور صاحب په یوه وینا باندې پرون نابل ورځ د شپې 1 بجه شانګلې ته راورسېدم د کویلې د مزدورانو یو پروګرام و هلته په بڼ خوړګۍ کې 3 غنټې پیاده لاړم هغوله هغه هم د ځمکې 3000 فوټه 2000 فوټه لاندې ژوند کې ډېره سخته مزدوري ده بیا د هغې نه د دوی په یوه وینا باندې په دې غرض راغلم څنګه چې دوی خبره وکړه په سوشل میډیا دا وخت 12 لکه خلک ما فالو کوي او دا زه یو مقدس امانت ګڼم چې الله تعالی ماته یو توان طاقت راکړی دی نن سبا میډیا چې ده نو دا 4th pillar of the state ګڼلی کېږي نو چې په دې باندې دغسې غونډې دغسې پروګرامونه د دې خبره موږ مخکې خلکو ته ورسو د ټولو راغلو مشاهیرو مشرانو اتلانو نورمخو ډېره زیاته مننه کومه د میډیا سړی ما نو اوږدې خبرې نه کومه لنډه خبره کوم چونکې موږ په دې پوهېږو په ټلویزیون کې او که دا بجلي نه همي برق صاحب وایي که آواز مې هر څو تت دی هر څو رو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی زموږ د آواز د ویښېدو علامت دی یو د شعرونو غوښتنه وکړه هغه به هم ویو خو 3 تجاویز دی دې باندې خبرې نه کوو دا بیا ریپیټیشن دی داسې یو وړه غوندې خبره تر یادېږي یو تبلیغي بل تبلیغي ته یې ما ته دا مونځ واوروه نو هغه د سبحانه نه شروع کړو قناز ابنار ته یې ورسو دې بلو ته یې اوس ما ته واوروه هغه ویل ورور هم دقه خبره ده وې ستړی کوم یې مه زما او ستا مونځ یو دی زمونږ او د دوی دا خبره یوه ده په دې کې دویمه خبره نشته شعر وایم او بیا 3 تجاویز لازمه شعر دا دی هغه هم د دې سره لږ ریلیټډ دی ما لیکلی چې تاسو لږ خوشحاله شئ و یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده تور کمیس د سروې قد دا جوړېده بره ده او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده او مکه مکه موله امن خو کونتره ده او دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده او دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده اصل خبره دا ده چې دغه پوره افسرانې چې دي څنګه چې زمونږ مشران ووي زمونږ او د دوی په منځ کې یو لوی تضاد دی یو لوی کنفلیکټ دی او د دې د ختمېدو دپاره دا یوه خبره یاد وساتئ ګورئ شوکت یوسفزي سره مې لاست ټایم یو مرکه وه نو هغه د کولې د مزدور خبره کوي زموږ لیبر منسټر دی ما ورته وایي داسې کار دی شوکت صاحب مې چې د کولې د مزدور خبره کوي او په دې کې هغه سټیک هولډر نه وي د کولې مزدور ما دا ته په راروانه صدۍ کې هم نشي حل کولی د هغه په مسلو باندې هغه ډېر ښه پوهېږي زیتون بانو بیبي یو ډېره ښه رایټر وه خدای دې وبخي هغې ته بچاوې ته د افسانې ولې لیکې وې پښتنې ښځې خو دا نشي پړاوالی هغې وایي دا زر یې پښتنو سړو له لیکمه چې سړي برابر شي نو ښځې به برابري زه دا وایم چې یو انسان خپله ښځه نشي مطمئن کولی په کور کې او هغه په دې باندې ایجوکیټ کولی نشي او موږ بیا په سټیج باندې خبرې کوو زما په خیال دا یو ډېر کمزوری دلیل دی د ټولو ناول به هغه موږ مطمئن کوو هغه به موږ ایجوکیټ کوو او زمونږ ښځه به زمونږ امبیسیډر وي چې هغه د دې رواجونو په ضد باندې ځکه چې هغه سټیک هولډر ده خبره دا ده چې خبره د ښځې سره ریلیټډ ده او رواج نه زه خفه یم دا هیڅ معنی نه لري حقیقي بنیاد ته به راځو چې دا ښځه ته په صحیح طریقې سره ایجوکیټ کې ګوره سړي له الله ډېر توان او طاقت ورکړی دی خو دا یو خبره به په علم کې ساتو چې د دنیا یو کار هم په جبر په زور په ظلم نه کېږي ګنې د نمرود او د فرعون مثالونه شته دی د دې اوسنۍ امریکې مثال شته دی افغانستان او بغداد کې ځان ستړی کو په اخره کې خبرو ته کېناسته د ښځې سره به کمپیټیشن نه کوو کنټریبیوشن به کوو هغه به په دې باندې پویه کوو او هغه به خپل یو داسې امبیسډر جوړو چې هغه دا پیغام په نوره ټولنه کې خور کړي 3 تجاویز مې دا دي او یو بله خبره ما ته زموږ د سوات یو ډېر ښه شاعر دی هغه وایي چاله چې خوند د خپل وطن ترانې نه ورکوي سرکار ته خواست دی چې هغو له تمغې نه ورکوي او د خدای په دین باندې مین خلک د خدای دپاره د خدای د ځمکې نه د خویندو حصې نه ورکوي که موږ په دې باندې پوه شو او د دیو هغه حصه په صحیح توګه موږ ورکو دا اختر شو قدر دا قصې به په خپله باندې ختمې شي خو موږ هغه حصه نه ورکوو نو بیا ډیفنسیو شو د هغې په یره کې بیا دا رواجونه دا جوړه دا ککوړي دا پورې غاړي ځکه چې موږ هلته یو غټ کرایم کړی ګناه مو کړی په دغه باندې هم لږ باس پکار دی ښځه هم انسان دی نو داسې نه ده چې زور او جبر به په دې باندې کوو دا زموږ د دې ټولنې عقاید او ټولنه مخ په وړاندې وړي دا به پوهه کوو او په ځای دی چې ځان ته دشمن کو دا به زموږ امبیسډر جوړېږي او دا به پیغام خوري 3 سجیشن یو خدا ده دا ټول ملګري دی موږ یاد ساتو رښتیا خبرې دا دي موږ پېښور کې پاتې کېږو د ښه علماو سره پوهانو سره انټلیکچوال سره د دې وطن د هرې ستونزې حل چې دی نو هغه سیاسي حل دی ورې په دې وطن کې هیڅ شی غیر سیاسي نشته دی
من غیر سیاسي اصطلاح استعمالو دا په خپله یو سیاسي اصطلاح ده غیر جماعتي موږ ویلی شو خو غیر سیاسي څه شی نشته دی ځکه چې که ته ځي اخره کې به بیا خبره ستا سیاست ته راځي پارلمنټ ته به راځي لا ته به راځي قانون سازۍ ته به راځي نو موږ له پکار ده چې موږ نیغ په نیغ او سیاست ته به ګورې دا به مختورن کوو نو سیاست یو عبادت دی خو که دا په صحیح توګه باندې وشي دا د انسانانو خدمت دی لہذا په دې کې سټیک هولډرز چې دي هغه سیاستمدار دي زمونږ ډي سی صاحب چې هغه په سیاسي توګه باندې یو قسمه راځي کمپیټیټیو ایگزامز ورکړي خو بیا هغې کې هغه ډي سی صاحب پلس زمونږ تحصیل میر دا دواړه دی موږ کینو او دا دی موږ ټیک ټاک پویه کړو په یو وطن کې چې جزا او سزا نه وي هلته اصلاح نشي راتلی چې دیو د سټریک اډر ورکړي چې چا دا ایکسټرا آرډینري رواجونه کول نو په هغې باندې دی سزا هم وي او جزا دې هم وي یو دا سجیشن دی دویم سجیشن زما چې په دغه ټول عمل کې سټیک هولډر ښځې دي ښځه به موږ پویه کوو خپله لور خپله خور خپله ښځه چې څنګه د دغه دلدل نه دغه خټو نه موږ راوتی شو او دریم سجیشن زما دا دی چې زمونږ د سوشل میډیا چې څومره انفلوئنسرز دي اکټیویسټان دي نن سبا ګوره یاد ساتئ ښه هغه وایي چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنس شو پرګنو پښتنو راځئ چې یو ځای مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو دنیا بدل شوې ده په یو کلیک باندې ته د امریکې نه خبرېږي خو که چېرته د دغه سوشل میډیا انفلوئنس موږ په ښه ډول باندې وکړو څومره انفلوئنسرز دي که دا زمونږ خویندې ولې نه دي هغه دې په ښکلي پټ مخ باندې هغو دې په سوشل میډیا باندې د دې تبلیغ شروع کړي د دې خبره شروع کړي چې دا رواجونه نه یوازې زمونږ اسلامي او پښتني اقدارو ته زیان رسوي بلکې زمونږ ټولنه د ډسټرکشن یا د تخریب کار کوي چې ته خپل لور له ګاډې ورکړې تا هغې ډېر تولې سره وکړې او زه نشم کولی زما او ستا به یو نفرت را پیدا کېږي د دې په بنیاد به ما ورته یو بل کنده کنو زه به ستا خپې راکاږم ته به زما خپې راکاږې فرقواریت به شي جنګ جدل به شي خو که زه ساده یم ته به ساده شي ټولنه به ښکلې شي دریم تجویز مې دا دی زه په خپله سوشل میډیا انفلوئنسر یم 12 لاکه خلک مې فالو کوي زما پلیټفارم اگر چې زه چې چېرته ځم اشتهارات کوم د هغې زما چارجز وي خو د دې کاز دپاره دا زه یو عبادت ګڼم دا صدقه جاریه ګڼم او دا یو ډېر لوی کاز دی د پښتنې ټولنې د پرمختګ او پرمختګ دپاره زما پلیټفارم به تاسو ته 40 غنټې فری آف کاسټ اویلیبل 12 لاکه خلکو ته به زه ستاسو خبره رسوم یو میسج به ډیزاین کوم ځکه چې دا خبره هغه یو بله خبره راته راځي دا خبرې اوږدېږي خو رالنډو یو زمیندار و نو د هغه چره په کور کې یو چرګه وه او یو ورکره کوتره وه او یوه بیزه وه نو یو منګک هم چېرته راغی نو د زمیندار لټ راوړ چې یاره دا منګک به راونستو نو دی چېرته خرپ نه پوی د ډوډۍ نه هغه منګک لاړ دی کوترې ته یې ووایي چې یاره دا لټ یې راوړی دی زه خړوکی منګک یم یو خرپ ووامه نو ولې ته دومره نقصان کوي دا نیک نو کوترې ورته وایي دا زما مسله نه ده وایي دا ستا مسله ده دی په هغه چرګې پسې لاړ هغې ورته وایي دا زما مسله بیا بیزې پسې بله ورځ د شپې لټ چل کړی شو او یو کړسو شو د زمیندار ښځې منډه کړه چې جوړې منګک راونیو هغه یې هلته مار رانیولی و نو دی چې هغه لکۍ ونیو هغه مار ټک ورکړو د زمیندار ښځې له د حکیم راوست حکیم ته یې وایي چې څه کول پکار دی هغه وایي د کوترې یخني پکار ده هغه کوتره هم حلال شوه بله ورځ بیا د زمیندار خور راله وي چې د ښځې تپوس دې کومه نو ده ولې هغه چرګه حلاله کړه او بله ورځ هغه ښځه یې مړه شوه یو حکمت غونې قصه ده او ده بیا په خیرات کې بیزه حلاله کړه نو د یو منګک د مسلې نه چې هغه ورته وایي دا زما مسله نه ده ټوله ټولنه ګډوله شوه لہذا دا د انور صاحب مسله نه ده دا زمونږ شریکه مسله ده او زه په دې جذبه باندې یم چې خدای پاک به زمونږ نه کم از کم دا تپوس کوي د دنیا د ټولو نه غټ کرپشن دا دی چې تا کې کم صلاحیتونه او د هغې مطابق ته کارونه کوي په ټولنه کې په دغه به خبرې ختمومه چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي